دی لالا له خلک ورله وراننوتلي ول لالا پر د افسر ولی وی د لالا د یوه پښه په مزاحمت کې د یوه ګوته هم زخمي سوې وه د ډاکټرانو څومره دغه وکړي دا ګورو ډاکټران حتی کیس لالا اپریشن کړی ته دا خبره وکړه چې دا دی معمولي چوټ نه دی دا دارنګه چوټ دی لکه سړی چې د سر په پل د درخت څه بالا زه راتس کې لا به هم زه دا وایم چې دونه تاوان نه رسوي لکه اوس یې رسولی دی وروڼه دا به څنګه زموږ شهیدان هره ورځ په ګم خاطۍ کې ځي خبره دا شی نه ده چې موږ شهیدان نه ورکړو موږ وینه نه ورکوو زه تیار یم زما ورور تیار دی زما پوره خاندان تیار دی چې د ورځې نه هره ورځ به د دې څه جنازې ځي لا به هم سره نه ورکوو خو دا په ګم خاطۍ کې به څه نه ځي تر فیسبوکه به څلی تر تصویرانو به څلی عملي اقدام به څله نه وي دا پیغام به څله خول ته نه ورکوو چې یا که دا شهیدوله او دې به یو ورځ عمل در کومه یو لا عمل لرمه د لالا شهادت دا لار هموار کله نن بس موږ پاټۍ ته ته د ښکاره کې چې موږ کوم لا عمل لرو موږ کومه لاره د شهیدان لپاره جوړوو نن به مشر ته ته دا در وښیي چې دا د لالا وشهیدوئ دا د جانان وشهیدوئ دی اوس دا زر چې پنجابي استعمار لالا ته په څه خوا بودیو مهمه خبره دا شی ده په دې به سرپاسو پنجابي استعمار په دې ځل خوا بدلو چې عثمانه ستا څه کار دی که پښتون مري ته څوک یې دا ستا ورور دی دا د زوی دی دا د تربور دی که په دا دوکۍ کې یو څوک مري ستا څه وسر کار دی یو سل میله دور لیرې دا سړی پروت دی دا موږ مړه کوو ستا څه کار دی پنجابي استعمار دا ورته ویلې که موږ د دوکۍ کویله قبضه کوو که موږ راټوو که موږ د دوی پیسې اخلو دا ستا د جیبه خو نه اخلو د مسلم باغ یې نه اخلو ته څه له په دې باندې داسې غم د راخسې ویر د راخسې خل راپورته کوې دوی په دې ځای خوابد وو که یو څوک یو پښتون افغان یو ښه تعلیم نه لري وایي ستا څه دغه دی تا خپل بچیانو ته تعلیم ورکړه ښه ژوند ورکړه تا د نور باغو څه کار دی الهیک هغسې هرنګه دی بې تعلیمه دی ستا مزدوري به کوي ستا غلامي به کوي لاشه دی غلام دی ستا تر غلا بلان دی تر لاس بلان دی ته څه نه وایې په غم کې ته څه نه دی دا دغه کې بېوقوفي زه ورته وایم چې کوې صداکام راپورته کوې د ځان ور مخته درې دا پنجابي استعمار په دې ځای خوابد وو ول ته څه لپاره په دا مځکه باندې خپل اختیار غواړې څه لپاره یې غواړې څه ضرورت دی تا د دې اختیار ده دا پنجابي استعمار په دې وجې ځای خوابد وو وایي څه یې کوې چې کشت و کروندې کوي دا خلک اوبه کموي خپل دغه کموي لکه د ایران او د انډیا د ټماټر راځي دوی څه لپاره کوي څه لپاره دغه کوي دوی دا کشت و کرونده نه کوي دوی دا صنعتونه نه کوي دوی د کاروبارونه نه کوي دوی د ژوند یو رنګه پرمختګ په دوی نه کوي ته یې لکه دا کام د پاته رسي لالا ورته ویل یا دا کام دی موږ به د دا پاټۍ چرته راځو موږ به د دا تنظیم چرته راځو موږ به د دا تحریکه چرته راځو موږ به دا خپل مشر چرته راځو او دا لار به پر مخ کړو دا تحریک به پر مخ کړو تر ټولو اخره زه دې ته فرین وایم په داسې موسم په داسې حالات کې چې د ځای نه وشهیدې کور مې ودان ته الله مې عزت وکړه ډېره مننه اسلام وکړه دا ټول ګوته په مزدوري کې د عوامل اشتراکات یې وکړه د انور خان په مزدوري کې د مستبدلینو جسم مبوره غورځنګ راباندې مکه جسم مبوره غورځنګ راباندې مکه صادقي څلور یم دا د دې جلسې محترم مشر
تاریخي ښار روم دلته په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام ډېرو درنو سپېږیرو ځوانانو کشرانو مشرانو ستاسې ښار ستاسې سپېږیرو ستاسې ځوانانو داسې متاثره وي چې ده دا فیصله وکړه چې زه به د ده پر لاره ځم زه به د آخري د ژوند تر آخري ستا پورې ده پر لاره ځم چې زما په بدن کې آخري د وینې یوه قطره پاته کېږي زه به د ده پر لاره ځم نو د هغې له خاطره ده د لوی استاذ رحیم صاحب لاس ونیوی پر دا لار روان شو د مشر محمود خان پر شاه او د قام د سرلوړۍ لپاره د ازادۍ لپاره د نن لپاره یو مبارزه شروع کړه ملګرو خبره دا ده چې موږ راغونډ شوي یو د لالا په شهادت باندې لالا چا شهید کړي ولې شهید کړي څه ضرورت یې ورته د شهادت غواړي دا ډېرې مهمې خبرې دي لالا د دهشتګرد ریاست دوې بدنامې ادارې ISI اور MI په شهادت ورسوي ګناه یې سوه څلې ورسوي داسې څه کار کړی وي دا کام نه څه داسې دغه راوړی و چې دوی دا محسوسه کړه چې یا دی به شهیدوو ده څه ګناه کړې ده یا را روان وخت کې دی څه کوي چې موږ به دی خامخا شهیدو لالا په دا ملک کې د پښتون افغان یو ملي وحدت یې غوښتی یو لویه د بولانه د چتراله یو لویه خودمختیاره صوبه یې غوښته لالا په افغانستان کې چې کوم مداخلات پاکستان کې ایران یې کوي سعودي یې کوي امریکا یې کوي د دې مخنیوی یې کوي د دې بندیادان یې غوښتي لالا د دا شي حساب غوښتی ستا پر څه باندې په افغانستان کې 40 لکه افغانان شهیدان کړل مړه ده کړل بې کوره ده کړل لالا د دې شي جواب غوښتی چې ولې تا په دا ملک کې اویا زره پښتانه مړه کړل په څه ده مړه کړل ګناه ته به خپله ورشا نه منې ته به خپل میرویس خان نه منې ته به غازي امان الله خان نه منې موږ به ملوک یې نه منو موږ بیا خپل اتلان یادوو که به نه یادوو موږ یې یادوو ته به موږ دا نه صدق کوله ته موږ د دا ښځه کته نه سي اړوله بله مهمه خبره دا شی د ملګرو چې لالا په دې ملک د ښځو حقوق غوښتو که هغه پښتني حقوق وو که هغه سیاسي حقوق وو که هغه انساني حقوق وو که هغه اسلامي هر یو حقوق وو د ژوند په هر چارې کې د ښځو لپاره او برخه یې غوښته برابره ونډه یې غوښته که هغه په هر شي کې که هغه په نوکریانو کې که هغه په تجارت کې که هغه په هر برخه په هر چاره کې موږ په پښتنو خپلو ښځو ته اختیار ورکړو واک ورکړو ګای وبې حال به ځین کړو دا به موږ کوو که به نه کوو ملګرو تر ګردو ضروري خبره تر ګردو مهمه خبره دا غټ جنګ چې روان و د
د لالا یو غټ جنګ و هغه و نیشنل ایجنډا نیشنل ایجنډا باندې به سر راټولو شو لالا به ویله که موږ پښتانه په هر ګوند کې یو که هر ځای یو که هر خیل یو که هر څوک یو موږ به په نیشنل ایجنډا باندې په قامي ایجنډا به سره یو ځای کېږو پښتون نیشنل ایجنډا باندې به موږ سره یو کېږو دشمن ته به یو کېږو نو ملګرو مځکه زما ده غر زما دی کویله زما ده کروم زما دی اختیار به ستا یي الاټمنټونه به ته پکې ای بیا ولې ستا له پنجاب په هر شي باندې ستا اختیار دی زما د پښتانه په یو شي باندې زما په ژوند باندې لم زما اختیار نه وي ته به خپل بچي ته ښه تعلیم ورکوه دا د ملک معماران دي او ما ته وایي یا دا د ملک مزدوران دي دا به د ملک لپاره مزدوري کړي څه له به مزدوري کوم د دا ملک لپاره ستا که یو سړی د خره ټانګی ووایي هغه شهید دی زما که یو سړی تی دهشتګردۍ کې مړ کې دا جانباغ دی څه له جانباغ دی تا بیا د ځانه بیا بل اسلام راوړی دی تا بیا د شهادت بیا بله درجې راوړی دی دا بیا څنګه کیسه ده لالا دا حال څنګه کولی ول تا پارلمنټ جوړ کړی دا ملک پارلمنټ جوړ سوی دی ته د پارلمنټ لاندې یې فوجي ته تر پارلمنټ لاندې یې ته به د پارلمنټ خبره منې دی یا پارلمنټ بس ما خبره منې چلو به زه د پارلمنټ خبره منم لالا حال څنګه کولی چې دا آئین دا بالادسته دی دی یا فوجیان بالادسته دي پنجابی استعمار بالادسته څنګه بالادسته دی لالا دا حال څنګه کولی چې تا عدالتونه جوړ شوي دي دا به یو مظلوم ته دا به چې چا سر ظلم شوی دی هغه ته به انصاف ورکړي عقاب ته به انصاف ورکړي دی یا زه د پښتون خلاف استعمالوم زه پښتون په دا راګرموم چې ولې ته دا ګیله کوې چې د ما سر ظلم روان دی ما خلاف به استعماله نن علي وزیر په دغه باندې جیل کړی دغه عدالتو پر ذریعه یې جیل کړی دی زما په مرګ باندې ته غږ نه کوې عدالته علي وزیر په یو بیان باندې ته جیل کوې د زما خلاف دا استعمال دی میډیا جوړه شوې دا لپاره ده چې عوام ته دا وروښي په دا ملک کې ښه او بد روان دي د چا ملګرو دینه د افغانستانه دلته 40 کاله لاس نه دا 40 کاله د افغانستان لاس نه اخلي دا 40 کاله د پښتون افغان قتل نه لکې دا 40 کاله دا خاور نه لکې په امن باندې د دې خلاف لالا راوتلی د دې خلاف لالا راوتلی وي لالا له دې خلاف دا پارټۍ دا لار اختیار کړه لالا ورته نه ویله کومه و عوام ته د وښکاره کوم و ولس ته د وښکاره کوم مخ دې نیسمه نه درځه ویرېږم چې څه به درکړي که ملګرو دوی له دا پارټۍ ویرېږي دوی له دا تنظیمه ویرېږي دوی له دا ولسه ویرېږي پارټۍ د احتجاجي جلسې اعلان کړي د هغې بعد هره ورځ دوی په دا علاقه کې یو نه یو رنګه بدامني راوړي یو نه یو رنګه دهشتګردي راوړي یو نه یو رنګه خلک تنګي پارون د پارنایي کې په شیخان کلي کې ټي وي ناستې ته تیارې هم استعمالې ته هلیکاپټر هم استعمالې ته اصلې هم استعمالې ته خلک هم دباوې ته قانون ته اور هم ورچې ته اخر غواړې څه مطلب یې څه دی لالا له دې خلاف راوتلی د دې خلاف یې مبارزه کوله د دې خلاف یې جنګ کولی موږ ته خو رامعلوم دي زیاته دا خبرې خو بالکل موږ عوام هر سړی پوه شو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 40 کاله د خان شهید د ژوند د زیراوا خبره کې په افغانستان کې کفر دی په پاکستان کې اسلام دی لالا به ویلې په افغانستان کې کفر نشته په پاکستان کې اسلام نشته ملګرو لالا په دې ملک پاکستان کې د پښتنو لپاره یو ملي وحدت غوښتی یو متحده صوبه یې غوښتله چې کوم یې موږ په درې
په 3 ځایه تقسیم کړي وو په خیبر پښتونخوا د دې سیمه جنوبي پښتونخوا او د منځنۍ پښتونخوا پر نامه یې موږ په 3 ځای باندې تقسیم کړي وو لالا په دې ملک کې یو متحده صوبه که د پښتونستان پر نامه وه که د افغانستان د افغانیه پر نامه وه که د پښتونخوا پر نامه وه دا صوبه یې غوښتله لالا په دې ملک کې د پښتون افغان لپاره ملي وحدت غوښتی په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار غوښتلی ښه تعلیم یې غوښتی ښه روزګار یې غوښتی ښه کښت و کرونده یې غوښتله ښه تجارت یې غوښتی ښه سرکونه یې غوښتل دوی په دا وجه باندې د لالا زخوا په دې ولې دا شان غواړي ملګرو لکه تاسو به خبر یاستئ په دې ارنایي کې زموږ په تور زر باندې په کویله باندې دوی پنجابیان راوستي لکه څنګه چې نواب صاحب هر ځای دا خبره کوي چې دوی د پنجابی راولي او دلته په الاټمنټونه به کوي دلته د اف سي د ناروا سلوکو خلاف لالا احتجاجي جلسې ته راغلی و او دا خبره اف سي ته وکړه و پنجاب ته وکړه چې د دا وطن وسایل خوړل په دا دی لکه د توا ټاکئ او د هغه خبره بیا دا کار ته وکړه نو موږ به کونډې سي خو په یو قدم به پر شا نه اخو پر کونډه سوله نن خو پر شا نه سوی ملګرو پر دا شي باندې دوی زر خوا بدیو دا شی به ته قتل نه ووینې چې دوی پر شا کږي دا ارمان به ستا قتل نه شي پوره ملګرو خبره دا شی ده دا بچی نن خالي د دا کوره زه نه دي پورته سوی دا سبا د هر یو سره کېدی شي دا د هر پښتونه سره کېدی شي حتی کې ځکه دا خبره درته وکړم چې د دوی د وطني جاسوسانو سره دا کېدی شي چې کوم جاسوسان دوی راواخلي د خپل پښتنو خلاف استعمالوي څه بیا هغه عمل ورسره کوي چې بیا د هغې بعد موږ په دې باندې قاعدی نه شو موږ خبره نه شو ورکولی ملګرو پښتونخوا ملي پارټۍ د دې هر ناروا اغوا خلاف د دې ترهګرۍ خلاف همیشه اواز پورته کړی دی غندنه کړې ده نن موږ د دې خلاف اغوا خلاف غندنه کوو او بله خبره دا درته کوم چې پښتونخوا زیاته سر خلاص کړه دا خالد رسول الله خان زوی نه دی دا د پښتونخوا ملي پارټۍ بچی نه دی دا د پښتونخوا بچی دی زیاته به دې شي سر خلاص کړه سر یو کوږ به سیاسي نظریات به په خپل ځای سر ساتو کاروبار به پر خپل ځای سر ساتو په کومه ورځ باندې چې یو پښتون باندې یوه مسله راله یو داسې واقعه ورسره وسوه موږ به سره کښېنو موږ به سره دا طی کوو چې دا څه به راسره وسو چا راسره وکړو څه دپاره راسره وکړو او بیا به د دې خلاف منظمه کشو بیا به د دې خلاف یو حکمت عملي کوو لکه څنګه چې مشر محمود خان اڅکزي په دا د لالا په احتجاجي جلسو کې د جرګې اعلان وکړي دا جرګه به د پښتونخوا ملي پارټۍ جرګه نه ده دا د پوره پښتون قام جرګه ده دا د پوره افغانانو جرګه ده موږ به دا جرګې ملاتړ کوو موږ به سره راځو موږ به کښېنو موږ به داسې باندې بحث کوو چې موږ ته څه نه راپېښه ده موږ څه نه سره یو کېدل به زیاته سیاستونه نه کوو پښتون به زیاته نه سره تقسیموو سره یو کږو به اوس یې بیا بله راخڅې ده په شهادتونو زړونه نه سو څاړه اوس په دغه کورو په ړنګېدو یې زړونه نه سو څاړه په مشرانو په شهادتونو زړونه نه سو څاړه اوس راپورته شوي دي زموږ پیغلو ته په کورو ور ننوځي په بازارونو کې هم لاسونه وراشي سلسله علیزۍ ته دا د افغان بچی ده دا افغان نه ده دا د پوره پښتون افغان بچی ده موږ خوا په بدو تا په اسلام آباد کې لاس واچولی سره ده ورچولی لاس ته ما ته سره په داسې سپک نظر ګورې ستا مطلب څه دی د هغې بعد هم زړه نه سو سوړ بیا راپورته شو زموږ ګران ملګری رسول الله خان زیري زوی د اختر د 2 ورځې مخکې پورته کړی دا ته دا پیغام ورکولی دا پارټۍ ته دا پیغام ورکولی چې ته به د کاره کښېنې ته به د پښتانه د کار د خبرې کښېنې ته به د مظلومانو د خبرې کښېنې دا کښېنئ دا د پوره قام بچی دی تاسو خوا به بدوئ که نه به بدواسئ دا ورښکاره کړئ دا خالد رسول الله خان زیري بچی نه دی ملګرو د لالا د شهادته بعد
موږ یو بل شهید هم ورکړی دی دا به موږ نه ویرو خدای داد خانه دوزی چې د اف سی اذکار و د لالا په جنازه کې دی رالی بیا د هغې بعد د ده په پاتا کې ناست و تر ګور زیات ډېر غم دا سړي وکړي دا په اف سی کې یو مالي و نو د دې بعد چې دوی لاړې کور ته نو دوی راوپوښتئ و ته په دا پارټۍ کې په دا کور کې ډېر زیات مثال ننوتلی ستا د خلکو سره ډېر رابطې دي په دا پارټۍ کې دم د مشرانو سره دي دا کور کې د خلکو سره دي ته به زموږ لپاره جاسوسي کوې زه سلام کوم او دا سړي و خیرت ته هغه ورته زه د عثمان خان شهید رنګ شهادت قبلومه ستا غلامي نه قبلومه او بیا